مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د یتیمانو پالنه د رحمت مسؤلیت او ستر اجر لاره ده. یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته. د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده او د وزارت ویان مل پاسوال مفتي عبدالمتین کانی د پکتیا ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال د دارالایتام روزنتون او لیسې له زده کوونکو څخه لیدنه وکړه او د هغو د زده کړو او روزنې بهیر یې له نږدې وڅاره. شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د کورنیو چارو محترم وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ځانګړي پاملرنې پر بنسټ له زده کوونکو سره 800 د شورتي ډالۍ چې پکې ښوونیز بکسونه کتابچې او نورې کارتاسي وویشل شوې او د پکتیا ولایت مقام له لوري هم ماشومانو ته د جامو مرسته ترسره شوه. د عامه اړیکو لوی رئیس ویل یتیمان د ټولنې قیمتي امانتونه دي او د هغو پالنه تعلیم او سالمه روزنه ستر اسلامي او انساني مسؤلیت دی. یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور خو د مادي نظام مسؤلین د دې ادارې مسؤلین د پکتیا ولایت رهبری د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین د به هلته ډېر بهادر او میړني خلک یو چې موږ د مخالف او د سرسخت مخالف بچی نن په دې دارالایتام کې داسې وروزو لکه د شهید بچی او د دومې ورځې دپاره د ما د شهید جای دغه د ما د مخالف یتیم ونسي او اسلامي دین په لحاظ باندې داعی ورځي جوړ سي مجاهد ورځي جوړ سي او فکره ورکړي. ګوره بیا به د تاسې مورکۍ سي تاسې ته منتظره ده چې د ما بچی به له دارالایتامه فارغیږي له مدرسې به فارغیږي له مکتبه به فارغیږي دومه ورځ به ما ته د خپل خاوند جایم نسی دغه به چیرې ولسوال هم یي قاضي بم یي والي بم یي قمندان بم یي وزیر بم یي خو دا به کله تاسې کیږئ ستاسې په درس کې ځان ورسوئ او درس ښه ټایټ ووایئ. د تاسې مخې ته بکسونه ایښي دي کرتاسیه ده کتابچې دي پارکال دي دغه چا درته رالیږلې ده د اسلامي نظام د اسلامي امارت پولیس یا شرطه یوه تحفه ده. دغه تحفه د کورنیو چارو د قدرمن وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی صاحب حفظه الله تحفه ده. انشاءالله پولیس نام خو مارویدلی ده اوس یې موږ شرطه بولو. دغه شرطه یوازې ده نه ده چې تاسې د کورنیو د تاسې د کلي د تاسې د مدرسې امنیت وساتي بلکې د پولیس راځي تاسې ته بکس هم درکوي تاسې ته کتابچه هم درکوي تاسې ته قلم هم درکوي تاسې ته پارکال هم درکوي تاسې ته به آینده هم هر څه راوړي خو چې ته سبق ویایې.
پکار پوهیږم مسلکیه مخبل ځان جوړوم عزم می کړی دی دوران افغانستان جوړوم پکار پوهیږم مسلکیه مخبل ځان جوړوم. قانون ساتونکي ځواکونه یوازې د امنیت ټینګښت مسؤلیت نه لري بلکې له ولس سره په ځانګړي ډول د ماشومانو او یتیمانو سره د مهربانۍ نرم چلند او خدمت روحیه هم د خپل ملي او اسلامي وجیبه ګڼي. پلاوي ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت د رهبرۍ په پاملرنه به د یتیمانو د زده کړو روزنې او هوساینې لپاره هڅې لا پراخې شي څو د دوی د علم او اخلاقو او وطن دوستۍ په روحیه د هیواد د راتلونکي خدمتګاران وګرځي. زه به تاریخ د ملالۍ او میرویس خان جوړوم ان شاء الله چې دغه ځوانان چې موږ تاسو ګورو تاسو نه د ولس ډیر تمه ده چې نن اسلامي نظام تاسو د پاره دغه یو ښه فرصت جوړ کړی دی چې تاسو زده کړه وکړئ او خپل آینده تعیین کړئ چې تاسو آینده د پاره یو ښه سالم فرد په صفت د امت او د مسلمانانو د خدمت د پاره ځان آماده او چمتو کړئ. نو هغه کله کیږي کله چې موږ تاسو علم او ادب حاصل کړو. موږ همیشه دعاګانې کوو اللهم اعز الاسلام والمسلمین. نو د اسلام عزت هغه وخت موږ تاسو سره وي چې موږ په اقرا باندې عمل وکړو. د اسلام عزت هغه وخت وي چې موږ تاسو د قرآن حدیث او نور علوم او فنون او خاصتا موجوده معاصر نړۍ کې زموږ تاسو موجوده نور فرصتونه او نور میدانونه دي لکه ټکنالوژي میدان دی د مطبوعات ډګر دی انجینری ده ډاکټري طب دی. تاسو باید هر څوک چې استعداد لري نو کوشش وکړئ هغه خپل هدف تعیین کړئ. بې هدف ژوند مه کوئ بې احساس مسلمان مه اوسېږئ. نو هر څوک چې په دې نړۍ کې ژوند کوي او به د اسلامي نظام تر چتر لاندې باید ټول با احساس اوسېږو ډېر یو قوي احساس او راتلونکی هدف ولرو. عزم می کړی دی دوران افغانستان جوړوم پکار پوهیږم مسلکیه مخبل ځان جوړوم عزم می کړی دی دوران افغانستان جوړوم. د دارالایتام مسؤلینو د کورنیو چارو وزارت او د پکتیا ولایت د مقام له دوامداره ملاتړ څخه مننه وکړه او د دغه ډول مرستې یې د ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې وبللې. چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره. نوم یې کامله ده ټول نه خوشحاله استادان هم خو دي. نوم یې عادله ده زه له استادانو ټول نه خوشحاله یم ښه درسونه راکوي او مړۍ هر چې پوره وي موږ د استادان نه خوشحاله یو. یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته. یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته. د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته. یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته. یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته.